ډیرو درنو خوږو کتونکو مینه درنښت او ښې پیرزوینې ومنئ. تبسم افغاني ستاسو په خدمت کې یم. خوږو کتونکو موږ نن د کورمې د ضلع پړچینات تحصیل شلوزان برزرلا د پښتو ژبې پیژندل شوي تکړه شاعر د ښاغلي روشن بنګش صاحب کور له راغلي یو. روشن بنګش صاحب لا تېرې څه مودې راهیسې بیمار دی، نو موږ د دوی تپوس له راغلي یو او غواړو چې ستاسو په خدمت کې د دوی خوږه او خوندوره مرکه هم وړاندې کړو. روشن بنګش صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. هر کله درته وایم ستړي مشي په خیر راغلی. د خدمت له خاطره تاسو ته ښه ژوند غواړو او علامه خلره او ښه صحت درته غواړو. اوس به راشو ستاسو د شاعرۍ په هکله به تاسو نه موږ څه تپوسونه کوو. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. روشن بنګش صاحب شاعري د کله نه کوئ او څومره موده به کېږي؟ دا خو جی که د هغه حساب ورته کوي نو بیا خو د شاعر خو فطرتي و دغه شاعري دا اول نه وي، خو بیا په باقاعده توګه زه 1990 نه کوم یو 90 نه زه لګیا یم په 1900 بلکې 92 کې زه بیا ملګري لیکوال ته چې لاړم کوټه کې، نو بیا هغې سره ما اووه کاله تېر که نو 1998 پورې زه هغې سره وم. دا وخت کې ما شاعري شروع کړې وه. ابتدا مو روشن صاحب د څه شي نه کړې وه؟ تاسو نظم و غزل و یا سندره و هغه څه و څه ړومبي تاسو لیکلي وو؟ یاره اصل کې خو مونږ بنډاري شاعري کوله اول د ملګرو سره خوا د خوا په وادونو کې. مونږ په دې نه پوهېدو چې شاعري څه ته وایي، بس دغه بدلې و چاربیتې و دا شیان به یو بل سره اړول رړول. د مونږ وطن کې شاعرۍ ورته وایو، د شاعرۍ به مونږ ډېرې کولې، نو بس هغه کې به داسې وشو چې بیا شاته پوه شو چې کله ملګري لیکوال ته لاړو، هلته د پښتو ادب ډېر اوچت ستوري و، هغوی سره چې کله ناسته پاسته وشوه نو بیا خبر شو چې دغه شي ته غزل وایي، دغه ته نظم وایي، دغه ته پابند وایي، دغه ته معاره وایي، دا مکفا نظم دی، دا هغه مسدس دی او دا دغه دی او دا دغه دی. بیا پوه شو نو هغې نه بعد مو بیا غزل هم لیکلو او نظم هم لیکل. روشن بنګش صاحب تر اوسه به مو څومره کتابونه چاپ شوي شمېر درته معلوم دی؟ شمېر خو داسې دی چې دی او 18 کتابونه ما تر اوسه چاپ شوي دي، نورم نمبر ته مې تیار دي، خو د سترګو مریضي دا شوه چې د مریضي وجې نه سترګو نظر مې کمزور شو، د دې وجې نه لیک لوست نه یو کال شو چې زه پاتې راغلی او کتابونه مې شته دي مخته نورم. او نه چاپ اثر در سره پاتې دي؟ یعنی چاپ ته تیاره اثار شته دي، دوه درو کتابونو او 18 کتابونه زما چاپ دي د نثر او د نظم دواړه. روشن بنګش صاحب د څومره کار چې تاسو کړی دی او په دې باندې تاسو ته دا کاپي ښکاري او چې بس دا کار ډېر دی او که څه کمای درته محسوسیږي؟ یاره دا خو د ماهي او د اوبو کیسه ده، ماهي چې په اوبو کې نو خوشحالي، که د اوبو نه وبسې نو هغه به څنګه، هغه به څه ژوند دی، هغې به ژوند ختم شي. داسې ده چې لیک لوست خو زما ژوند دی، ټول ژوند سره تړلې کیسه ده، دا مې نه هېرېږي نه مې بس کېږي او دا داسې کیسه نه ده چې زه نن بس کړم، زړه مې غواړي چې ما هېڅ نه دي کړي. ده ادبي جرګې په حوالې سره ما تپوس کولو، خو تاسو دا وړاندې وویل چې په ملګري لیکوال کې تاسو پاتې شوي وئ، نو په هغې کې خو ډېر غټې غټې نامې دي، خو ستاسو پکې خپل څه ځانګړی استاذ لرلو؟ جی اصل کې که اوس خبره وکړو نو هغه زما ټول استادان وو، ټول زما سینیر وو، لکه د وخت نامتو شاعران، نامتو لیکوالان، ادیبان وو، د ګوتو په شمېر چې میلاویږي هغه کسان وو. عمر ګل اسکر صاحب وو، درویش دورانی صاحب وو، مقدس خان معصوم وو، افضل شوق وو، سعید ګوهر صاحب وو، محمود ایاز صاحب وو، دا ټول زما مشران وو. بیا زما همزولي وو هلته کې ډاکټر لیاقت ابان وو، ډاکټر علي کومیل قزلباش وو، خلیل باور وو، سیماب وو او دا نور ډېر زما داسې ملګري همعصر وو هلته کې. خو ځانګړی استاد مې چې وو هغه بیا مقدس خان معصوم وو چې هغه ما ته د خپل د فن و هنر چې کومې کګلیچونه دي په دې سم کړی یم.
روشن بنګش صاحب دا څومره کتابونه چې تاسو چاپ کړي دي دا مو په خپل چاپ کړي دي که چا در سره پکې څه کومه کومرسته کړي ده؟ جی دا ما ټول خپل چاپ کړي دي. ما چانه کومه غوښته هم نه دي او چاره سره کړي هم نه دي. دلته غیداری نشته چې څوک چا سره لکه مرسته وکي یا څوک غریبي مرسته وکي. ما ویل چې ما د خپل خېټې نه خولې نه روزي شو کولی ده، خپل روزي نه ما دا چاپ کړي دي. قرآني مالی حالات مو څنګه دي؟ بژوند تیریږي ورور، بس خیر دی الله. یو ډوډۍ اڅوي دال چوپاته ملاوي. روشن بنګش صاحب بچی مو څو دي او سبقونه وایي او که څه کوي؟ او جی شکر دی بچی می سلور دی. او ما په یو کتاب کې لیکلی مو دا د کتاب تړون می چې کړو زما سلور بچی، سلور می وډونه، سلور می ورارونه، سلور می وریری. دې ته ما حقوق لیکلیو نو ځکه زما سلور بچی دي. خاصه الله دې لوی کې. په بچو کې مسوک د سه شهره طرف ته مایل شته دی؟ یاره نو دا خو د طبیعت خبره ده، خو زه خو پکې وینم، پکې جراثیم پکې وینم، خو هغه شی حالات دوی ته سازگار نه دي چې کوم زما په ذهن کې و چې کوم ما ته سازگار کوم چې ما کولو. نن سبا خو د سوشل میډیا زمانہ ده، خلک په موبایلونو دي. مونږ وخت کې خدا شیان ونه زیاتره به شاعري د شاعري په فزیرایی کې ده. نن سبا څوک دومره پریزرایی نه کوي. بچی رونه او قرانه مو او شعر ته په کوم نظر ګوري؟ خګوري بد څوک نه ګوري، زما مخالفین څوک نشته. او ورونه بچیان می پلار او تر می دا چې څوک ژوندۍ و هغه هم زما خو ډیره دوران یې شو د دیر شو کالونو شاعري کوم، خو هیڅ ما باندې بده ګوته نه دی خي. دلته پیږي نن سبا خو ټول پیږي چې شاعري یو پاکه پیشه ده، انداسې بد کار نه کوي. په خو والا زمانہ نشته. ځان له د ادب د لارې په انتخاب مطمئن یې؟ جی بالکل مطمئن یم. د نړیوال ادب په ځغل کې د پښتو ادب درته چرته ښکاري؟ ډېر لوړ راته ښکاري، ځکه لوړ راته ښکاري چې که یو خواته د جنګونو مصیبتونو او ستونزو پښتون قوم ته کغه لر دی کبر دی څومره چې ستونزې راپېښې کې اندومره زموږ ژبې وده ومنده. نن زما د ژبې په چین کې هم چینل چلیږي، په امریکا کې هم چلیږي، په جرمني کې هم چلیږي، په یورپ کې هم چلیږي. هر چېرته زما ژبې او ادب ډېره وده موندلې ده. د شاعرۍ دپاره نظریه په کار وي که نه شاعري د دینه بلا دی؟ یاره شاعري خو چې کوم نظریې نه خو بلا دی، خو دلته خو داسې دی چې نظریاتي به یې که ته اوس یو چا سره تړلی نو بیا به ستا قدرداني وي، یو خوا ته به ځې، که بیا د نه یې تړلی بیا به لږ داسې د لارې کاڼې غوندې یې، څوک به دې په لته وایي دې خوا، څوک به دې اخوا وایي. روشن بنګش صاحب شاعري مو اوس هم روانه ده او خپله څه تازه شاعري لیکوئ کوئ؟ هو چې لیک لوست نشم کوای، خو نور شاعري راپسې لیکي لږه لږه لیکم. او که موږ د نه اوس غوښتنه وکړو نو داسې خپل یو خوندور کلام به راته واوروئ؟ او انشاءالله به واورم، بالکل به واورم، خو زما حافظه چونکې لږه کمزوري ده، بیا هم زه کوشش کوم چې ما ته یاد شي، زه به تاسو ته واورم. خپل یو خوندور کلام رسره شریکه. نو دا یو غزل دی، مطلب یې درته وړاندې کوم چې خولی ننګیو باندې راشي، چې خولی ننګیو باندې راشي، لکه پرخه په غوټیو باندې راشي، چې خولی ننګیو باندې راشي، لکه پرخه په غوټیو باندې راشي. واه ډېر. چې بېوسه د څرو په شان خرڅېږي، چې بېوسه د څرو په شان خرڅېږي، ما ته ترس هغو جلکیو باندې راشي، ما ته ترس هغو جلکیو باندې راشي. روغ رمټ پلار ته بچیان سترګې په لار وي، هغه سونګ سروی ګولیو باندې راشي، هغه سونګ سروی ګولیو باندې راشي. خیرتمند
د په اتلسو هم خوب نکړي، خیرتمند په اتلسو هم خوب نکړي، لیونی غن وازغیو باندې راشي، لیونی غن وازغیو باندې راشي. دیوان غواړي د مغرب چې بد ورځ ده، دیوان غواړي د مغرب چې بد ورځ ده، پښتونخوا په خوا پیریو باندې راشي. دیوان غواړي بد ورځ، غواړي دیوان غواړي بد ورځ د مغرب چې بد ورځ ده، پښتونخوا په خوا پیریو باندې راشي. منصوبې چې محلونو کې شي سازي، محلي منصوبې چې محلونو کې شي سازي، بد ورځې په کېږدیو باندې راشي، بد ورځې په کېږدیو باندې راشي. د روشن مړاوې طبیعت ښه ګلورین کړي، د روشن مړاوې طبیعت ښه ګلورین کړي، چې مسکای په وښکیو باندې راشي، چې مسکای په وښکیو باندې راشي. واه روشن صاحب ډیر ښکلی غزال و، ډیره مننه. روشن صاحب په اخره کې خپل پښتون ولس ته څه پیغام لري؟ زما وروره پیغام خو د شاعر به یوسف پیغام دی، شاعر چې روته دغه پیغام دی، شاعر چې پیدا دی هغه پیغام دی، شاعر چې بوډا دغه پیغام دی، شاعر که په سترګوړون ناست هغه پیغام دی. کیسه دا د زموږ پیغام خو مینه دی، محبت دی چې خور شي په وطن کې، د بد امني نه وي، سوق بازاري دی نه وي، ظلم دی نه وي، زیاتی دی نه وي، او داسې معاشره دی وي، داسې ټولنه دی چې څوک د یو بل نه قربانېږي، یو بل نه زاریږي، او د یو بل په درد باندې پوهېږي. زما خو دغه ارمان دی، دا ارمان که ژوندی یم هم ارمان مې دی، که نه زه بیا ځان سره ګور ته یوسم، دا ارمان سره به زه ځم. روشن بنګش صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته خپل تاسو ناروغه او نه جوړه هم یوئ، او بیا هم تاسو موږ د خپل قیمتي وخت وبسلو او موږ ته مو وخت راکړو. ډیره مننه کوو تاسو نه، ډیره مننه ستاسو، مننه چې تاسو ما ته راځئ، تکلیف مو کړی دی، ما پورې راغلي، تاسو مونږ یاد کړي، تاسو مونږ مخ ته خوروئ، نو دا ستاسو ډیره مننه، ډیر خوشاله. روشن بنګش صاحب د کار او زیار په هکله واورېدل، خو مونږ د خپلو شاعرانو، لیکوالانو او خپلو اتلانو هغومره قدرونه او نازونه نه کوو چې څومره د دوی حق جوړیږي. ما ته دا وخت د پیجي صاحب هغه یو شعر یادیږي: مونږ قبر پرست کلي کې ژوند کوو، مونږ قبر پرست کلي کې ژوند کوو، دلته چې څوک خاورې شي ښاغلی شي. په دې هیله چې مونږ هم د خپلو شاعرانو، لیکوالانو او خپلو اتلانو قدرونه او نازونه باندې پوه شو. ما ته بسم افغاني او کیمراوین زوار جان ته اجازت راکړئ. ښاد آباد او بریالي اوسئ.